اسمان پر لمن باندې چاران ستوري ګنډلې دا د کوم عاشق لپاره کوم عاشق تربیه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله أهل الوفا. قدرمن ورونو، یو ورور پوښتنه کړې ده چې که یوه میرمن د خپل خاوند د نعمتونو او د هغه د ښېګڼو نیکیانو کفران وکوي، انکار یې وکوي چې تا خو بیخي زما سره نیکي کړې نه ده، نو د دغه ښځې ګناه سته او که نه سته؟ محترم وروره، الله تعالی جل جلاله و خاوند ته پر خپلې ښځې باندې ډېر لوی حق ورکړی دی. رسول اکرم سید ولد آدم محمد عربي صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي، د سنن ابن ماجه شریف حدیث دی، وای لو كنت آمرا احدا ان يسجد لغیر الله، وای کما امر کولی یو چاته د دې چې بغیر د الله تعالی د سجده وکړي، و بل چاته لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، نو با به ښځه امر کړی وای پر دې باندې چې هغه خپل خاوند سجده وکړي. والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، وای د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وای زما د الله تعالی په ذات باندې قسم وي چې زما روح هم د هغه په قبضه او په واک کې دی چې ښځه به تر هغه پورې د خدای تعالی جل جلاله حق ادا نه کړي څو پورې چې د خپل خاوند حق ادا نه کړي. نو الله تعالی جل جلاله خاوند ته لوی حق ورکړی دی، نو دیو خو د هغه د دې حق څخه سترګې پټول ستره ګناه ده، او بیا د هغه د نیکیانو څخه، د هغه د ښېګڼو څخه، د هغه د نعمتونو کفران کول چې کم خاوند د ښځې سره کړي دي، نو دا ډېره سخته ګناه لري. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي، اوریت النار فاذا اکثر اهلها النساء یکفرن، وای ما ته د دوزخ اور وسودل سو، هغه مې ولیدی راته ښکاره سو، ما په هغه کې زیاته برخه د هغه ښځې ولیدله، هغه ښځې پکښې وې چې هغو کفران کړی و، کفر اختیار کړی و. نو ورته وویل سوله چې یا رسول الله ایکفرن بالله، دوی په الله تعالی سره کفر اختیار کړی و؟ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې نه، یکفرن العشیره و یکفرن الاحسان، دوی د خپل خاوند د هغه کفران یې کړی و، د هغه شکر یې نه و ادا کړی، د هغه د نیکیانو کفران یې کړی و، د هغو څخه انکار کاوه، او یکفرن الاحسان چې کومې ښېګڼې خاوند ورسره کړي وې دوی به د هغو کفران کوي، هغه به یې نه منلې. نو بیا نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ورپسې زیاتوي، لو احسنت الی احداهن الدهر، وایي که ته د یوې ښځې سره د خپلې میرمنې سره یوه زمانه نیکي وکړې، ثم رأت منک شیئا، بیا دا ستا څخه یو شی وویني چې هغه د طبیعت خلاف وي یا خطا وي یا د دې هغه کار نه وي، خوښ منکر کار وي، قالت دا بیا وایي ما رأیت منک خیرا قط، ما خو ستا څخه بیخي خیر نه دی لیدلی، ټول عمر دا نیکۍ چې خاوند ورسره کړي وي، ټول عمر چې هغه قسمه قسمه نعمتونه ورته راوړي وه او احسانات یې ورسره کړي وه، دې هغه ټول شاته وغورځوله په یوې خطا سره یا په یو داسې کار سره چې د دې د طبیعت خلاف و یا یو غلطي وه. نو دې د دغه په وجه باندې وویل چې ستا څخه ما بیخي خیر نه دی لیدلی، بیخي مې ستا څخه نیکي نه دی لیدلی، نو دا بیخي غټ کفران دی، او د دې به لوی عذاب وي چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په خپله لیدلی دی چې هغه زیاته برخه د ښځو په دوزخ کې وه، د جهنم په دا سخت اور کې وه، هغه هم دغه ښځې وې چې هغو د خپل خاوند کفران کوي. نو دا سخته ګناه ده، ښځه باید دغسې ونه کړي، هره مسلمانه ښځه باید د خپل خاوند مکمل حق وپېژني او د هغه عزت وکوي او د هغه د نیکیانو، د هغه د احساناتو هغه ومني او د هغو کفران ونه کوي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. اسمان پر لمن باندې چاران ستوري
ګنډلې دا د کوم شوق لپاره کوم عاشق پنځر پیلې دا د کوم شوق لپاره کوم عاشق لطفاً د معارف الاسلام د یوټیوب چینل په دې ډول سبسکرایب کړئ.